د سعودي عربستان او افغانستان د سپوږمۍ لیدلو کمیټو اعلان کړی چې د روژې سپېڅلې میاشت لیدل شوې او سبا د چهارشنبې پر ورځ به د روژې لومړۍ ورځ وي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اعلان له مخې د سپوږمۍ د لیدلو بهیر د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د شرعي او ستورپوهنیزو معیارونو له مخې ترسره شوی او له تثبیت وروسته رسمي پریکړه خپره شوې ده. له دې سره سم په سعودي عربستان کې به زرګونه جوماتونه د تراویح لمونځونو او د روژې اړوندو عبادتونو لپاره چمتو شي. د روژې له پیل سره سم په بازارونو او سوداګریزو مرکزونو کې هم ځانګړی چمتووالی لیدل کیږي. د خوراکي توکو، خورماو او نورو اړینو موادو پیر او پلور زیاتیږي او خیریه بنسټونه د اړمنو کورنیو لپاره د مرستو پروګرامونه پراخوي څو دا سپېڅلې میاشت د ټولنیز ملاتړ او همکارۍ فضا نوره هم پیاوړې کړي. همدارنګه روغتیایي مسؤلان خلکو ته سپارښتنه کوي چې د روژې په ورځو کې د مناسبې تغذیې، کافي اوبو څښلو او صحي اصولو مراعات ته پاملرنه وکړي څو د اوږدو روژو پر مهال د روغتیایي ستونزو مخه ونیول شي. دینی عالمان هم ټینګار کوي چې روژه یوازې له لوږې او تندې ډډه نه ده بلکې د اخلاقو، زغم او یو بل ته د درناوي میاشت ده. روژه د اسلامي کال له مهمو میاشتو څخه ده چې مسلمانان پکې د سحر له اذانه تر ماښام پورې له خوړو، څښاک او نورو مباحاتو ډډه کوي. دا میاشت د عبادت، زغم، مرستې او ټولنیزې همغږۍ میاشت بلل کیږي. د سعودي عربستان د اعلان پر بنسټ تمه ده چې یو شمېر نور اسلامي هیوادونه هم د خپلو کمیټو د پریکړو له مخې د روژې د پیل نیټه اعلان کړي. روژه مو مبارک شه. هیله ده دا سپېڅلې میاشت د سولې، روغتیا او برکت لامل شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.